جاکس په یوه تحت البحري کښتۍ کې د سمندر تل ته ځي او هلته د اوبو لاندې یو ښار موندي چې واک یې د اوبو ستورو لاس کې و. په زړه پورې ده. او هلته 950 د اوبو آسونو هم ژوند کاوه چې شمېر یې 28 دانې کم ول. د اوبو ستورو له شمېر نه 28 دانې کم له په بل رنګ به وښایو. کم د اوبو ستورو له شمېر نه. اوس تاسو وایاست چې د اوبو ستورو شمېر څو و؟ راځئ دا دویمه جمله په ځیر ولولو. نو د اوبو آسونو شمېر 28 کم دی د اوبو ستورو له شمېر څخه. نو لیکلی سو چې د اوبو آسونو شمېر 28 کم دی د اوبو ستورو څخه، په دې معنی چې دا مساوي کیږي د اوبو ستورو شمېر. منفي 28 کم د اوبو ستورو څخه. په دې بل رنګ به یې ولیکم. نو که زه چیرې د اوبو ستورو شمېر ولرم او بیا 28 ترې کم کړم نو د اوبو آسونو شمېر به لاسته راوړم چې دلته یې شمېر راکړل سوی. دلته 950 د اوبو آسونو ژوند کاوه چې د اوبو ستورو نه یې شمېر 28 دانې کم ول. نو ګورو چې د اوبو آسونو شمېر 950 دی. نو لیکلی سو چې 950 مساوي دی د اوبو ستورو شمېر. کولی سو دلته یې رسم کړو. خو د اوس لپاره به یې داسې ولیکو. نو د اوبو ستورو شمېر منفي 28. یا که بل ډول فکر وکړو نو دلته د اوبو ستوري 28 ډیر دي د اوبو آسونو نه. نو که داسې ولیکو چې د اوبو آسونو سره چې هر څو دانې چې ول چې دلته 950 دانې دي ورسره 28 جمع کیږي، یعنی د اوبو ستوري ترې 28 زیات دي. هر کله چې داسې پوښتنو سره مخ کیږئ باید ځان سم پوه کړئ چې د اوبو ستوري ډیر دي او که د اوبو آسونه. نو کله چې د پوښتنې عبارت ته وګورو ویل سوي چې 950 د اوبو آسونه سته چې شمېر یې 28 د اوبو ستورو نه کم دی. نو کله چې د اوبو آسونو شمېر کم وي په دې معنا ده چې د اوبو ستوري ډیر دي، یعنی منطقي ځواب دی. اوس که وغواړو د اوبو آسونو شمېر نه د اوبو ستورو شمېر ته لاړ سو نو باید 28 ور زیات کړو ځکه د اوبو ستوري د اوبو له آسونو نه ډیر دي. اوس باید پیدا کړو چې 950 جمع 28 څو کیږي. نو 950 خو له 15 لسګونو او 9 یوګونو جوړ سوی او 28 هم 2 لسګونې د لسیزو ځای کې او 8 یوګونې د یوې ځای کې. اوس به یې سره جمع کړو، یعنی موږ د اوبو آسونو د شمېر څخه 28 نور جمع کوو ترڅو د اوبو ستورو شمېر لاسته راوړو. اوس به راسو د یوې ځای څخه. نو 9 یوګونې جمع 8 یوګونې 18 یوګونې کیږي. نو 2 یوګونې دلته د 1 لسګونې هم د لسیزو ځای کې لیکو، یا په دې معنا چې یو مو حاصل ونیو. نو په ټوله کې په دې معنا چې د 1 لسګونی مې د لسیز سره ولیکه. او اوس کولی سو د 1 لسګونی جمع 15 لسګونې بیا جمع 2 لسګونې کړو. نو د 1 جمع 15 جمع 2 مساوي په 8 کیږي، 8 لسګونې. نو د اوبو ستورو شمېر مو 8 دی او ګورو چې ځواب منطقي دی که نه. د اوبو ستوري شمېر چې دلته لیکل سوی 8 دی. نو که چیرې د اوبو آسونو 950 دانې وي آیا د 28 کم دی له 8 څخه او که نه؟ بالکل 28 دانې کم دی ورڅخه. نو په دې ډول مو پوښتنه حل سوه.